څومره معقوله قضاوت. قدرمنو لیدونکو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. قاضي ته دوه کسان د خپلې دعوې لپاره راغلل. یو تن وویل: قدرمن قاضي صاحب، زه د ډوډۍ یو ټوټه په لاس کور ته روان وم. په لاره کې د دې سړي دوکان ته ورسېدم. هغه پر سرو سکروټو کبابونه پخول. د پخو غوښو خوږ بوی دومره زړه راښکونکی و چې قدمونه مې ودرېدل. زه هم هلته ودرېدلم. د ډوډۍ خوشنونه مې جوړول او د کبابو د بوی په تصور کې مې خپله ډوډۍ وخوړه. کله چې روانېدم د دوکان خاوند زه ونیولم او د کبابو د بوی بیه یې رانه وغوښته. آیا دا انصاف دی؟ قاضي د دوکان له خاوند څخه د خبرې د رښتینولۍ له تایید وروسته وویل: هو، ته د دې خوشبویي د بدل غوښتلو حق لرې. انصاف دا دی چې اجر د عمل په اندازه وي. نو ووایه د دې بوی په بدل کې څومره غواړې؟ هغه وویل: 15 درهمه قاضي صاحب. قاضي ډوډۍ خوړونکي کس ته مخ واړوه او ویې ویل: 15 درهمه راوباسه او پر ځمکه یې وغورځوه. سړی همداسې وکړل. یو په بل پسې 15 درهمه پر ځمکه وغورځول، تر دې چې د سکو د لوېدو شرنګ ټولو په څرګنده واورېده. بیا قاضي د دوکان خاوند ته وویل: آیا تا د دغو 15 درهمو غږ واورېده؟ هغه جواب ورکړ: هو، ما د سکو د لوېدو غږ واورېده. قاضي مسکی شو او ویې ویل: هماغه غږ د کبابو د بوی بیه ده. د خپلې پزې له لارې ستا د ډوډۍ له بوی څخه خوند واخیست او تا د خپلو غوږونو له لارې د کبابو د بوی قیمت ترلاسه کړ. حساب برابر شو. د کیسې عبرت او مفهوم دا دی چې کله چې غوښتنه له انصاف واوړي او حرص پر انسان غالب شي، نو جواب هم د هماغه عمل له جنس څخه ورکول کیږي. د بوی بیه د سکو غږ دی، ځکه نه بوی خوړل شوی او نه کباب. د داسې نورو خوندورو او جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل روشن کاروان در سره تعقیب او سبسکرایب کړئ.